السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به ستاسو دا دروکه یم ستاسو څرنګه کولی شئ په یو موبایل کې 10 پریمایسه فعال کړئ. نو ملګرو، له دې نه مخکې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټۍ په نشان باندې هم کلیک سره وکړئ او فعال اپشن کلیک وکړئ څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت ورسیږي. نو راځو ویډیو پیلوو. نو ملګرو، تاسو په دې ویډیو کې زه دغه 15 اپلیکیشن دروکه یم چې په دې کې تاسو پریمایسه اضافه کولی شئ. نو ملګرو، اپ کلونر او 2 اکاونټس، پریلل اپ او پریلل سپیس او ملټیپل اکاونټ. نو په دغو 15 اپلیکیشنو کې تاسو پریمایسه اضافه کولی شئ. نو په اپ کلونر باندې کلیک کوو. نو دلته دوستانو په پریمایس باندې کلیک کوو. نو دلته دوستانو تاسو نوم ور چینج کولی شئ. دلته موږ اوس پریمایس 2 دغه نوم صحیح ده، تاسو هر نوم ورکوئ نو تاسو یې ورکولی شئ. دلته چینج آیکن کلر دلته تاسو رنګ ور بدلولی شئ. او دلته دوستانو تاسو پورته او کته خواته کولی شئ او دلته تاسو په دې کې بیا تاسو دغسې ګرځولی شئ یا څرخولی شئ. نو دلته دوستانو تاسو تصویر هم ور بدلولی شئ. دغسې نور هم ډېر سیټینګونه دي، تاسې نور سیټینګونه هم پکې کولی شئ. نو دوستانو تاسې کله دغه ور بدل کړو نو بیا دلته په دغو اپشن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې مو دې اپشن باندې کلیک وکړو نو دا به 100 پیسو ته ورسیږي او دغه پریمایس به اضافه شي. نو ملګرو، لږ صبر ورته کوو تر څو دغه 100 پیسو ته ورسیږي. دومره وخت نه نیسي، زر رسیږي انشاءالله. نو دغه دوستانو دا اوس ورسېدو. نو اوس به دلته په انسټال اپ باندې کلیک وکړو او یا دلته په انسټال باندې کلیک وکړو. نو زموږ سره به دغه پریمایس هم انسټال شي او زموږ په موبایل کې به اوس 2 پریمایسه شي. نو دغه دوستانو زموږ سره دغه پریمایس هم انسټال شو. اوس موږ ګورو چې پریمایس اضافه شوی ده او که نه. نو دغه دوستانو پریمایس 2 دا اوس راوړو موږ هوم سکرین ته. نو دغه دوستانو زموږ سره اوس 2 پریمایس شو، یو پریمایس شو، یو پریمایس 2 شو. دغه رقم تاسو په 2 اکاونټ کې هم 2 پریمایس اضافه کولی شئ. دې اپشن باندې به کلیک وکړئ او دلته به پریمایس پیدا کړئ او بیا په پریمایس باندې ټیک مارک کړئ. نو زموږ سره په دغه اپلیکیشن کې یو پریمایس اضافه شو، اوس موږ بل هم اضافه کوو. نو په اپ کلونر کې چې موږ کوم پریمایس اضافه کړو نو اوس به هغه پیدا کړو. نو دوستانو هغه پریمایس هم دغه ده، دغه پریمایس هم زموږ سره په دې اپلیکیشن کې اضافه شو. نو اوس تاسو دلته هم خپل اکاونټونه پکې جوړولی شئ. نو دغه رقم دوستانو تاسو په پریلل اپ کې هم 2 پریمایس اضافه کولی شئ، په پریلل سپیس کې هم اضافه کولی شئ، په ملټیپل اکاونټ کې هم اضافه کولی شئ. نو دوستانو تاسو په دغو هر یو اپلیکیشن کې 2 پریمایس اضافه کولی شئ. نو ټول به راشي 10 پریمایسه، یعنې تاسو په یو موبایل کې ټول 10 پریمایسه اضافه کولی شئ. دغه رقم ملګرو، که تاسو یو پریمایس را خلاصوئ نو هغه بل پریمایس به بندوئ. ملګرو، تر څو مې اکاونټ خراب نه شي او زموږ سره په ګروند کې دغه نور پریمایسه هم خلاص دي نو دا ټول به تاسې بندوئ، یوازې یو پریمایس به را خلاصوئ تر څو مې اکاونټ خراب نه شي. نو دوستانو، ما تاسو ته په دغه ویډیو کې په یو موبایل کې د 10 پریمایسه فعال کولو طریقه در وښودله. په بله ویډیو کې به تاسو ته دا در وښیم چې تاسو څرنګه کولی شئ په پریمایس کې اکاونټ جوړ کړئ او په هغه کې سوالونه څرنګه ور حل کړئ او له هغو څخه پیسې څرنګه ولېږئ. نو ملګرو، ما تاسو د دغو ټولو اپلیکیشنونو لینکونه لاندې په ډسکرپشن کې درکړي دي او تاسو یې د ډسکرپشن لارې په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. نو ملګرو، که مې ویډیو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ او د نورو داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره د خان ټیک په نوم چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان. الله مل.